کرامات مو منئ د کابل ټکی کام همکارانو او د کابل ټکی کام مینوالو ته ستړي مه سئ، په خیر راغلی. دا چې هېواد کې لوړ تحولات راغلي دي او د امریکا او د هغوی د ملګرو اداره نسکوره سوله او بیلته د 20 کاله د 20 کلنې جګړې مقاومت په نتیجه کې د طالبانو تحریک یو ځل بیا په دې هېواد واکمن سو. موږ راغلي یو د پروان ولایت ستراتیژیکې ولسوالۍ کوهصافي ته. دلته د طالبانو یو غړی مولوي صاحب محمدین حقانی او ولسوال صاحب محمدي، قاري صاحب حبیب الرحمن کشکول د دې ولسوالۍ امنیه قمندان او مولوي صاحب نجیب الله د دې ولسوالۍ د ولایت دعوت الارشاد معاون. نو دوی سره لنډه مرکه لرو د دې وروستیو تحولاتو په اړه باندې دوی سره لږ غږیږو، تاسې موږ سره اوسئ. مولوي صاحب لوړه مقاومت وسو، دلته 20 کاله جګړه وسوله. څه فکر تاسې کوو چې دغسې زر به تحولات راځي او هغه امریکا چې ځان ته د نړۍ سوپر ځواک ویل هغه به نسکورېږي او په نتیجه کې به د افغانانو د مقاومت او د 20 کلن مقاومت نتیجه لاسته راځي؟ تاسې دا تصور کولی شو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. مخکې له دې نه چې زه دا ووایم نو ډېرو خلکو دا فکر نه کاوه، ډیرو خلکو دا بیخي دا ځوان او دا ګمان نه کاوه چې دا سوپر ځواک به ماتیږي او دا به سرکوزی له دې ملکه وځي. خو چون چې خاص خلک یا علما کرام هغه په دې عقیده وو چې ډېر سوپر طاقتونه او ډېر فرعوني طاقتونه مات سوي دي او د مسلمان په مخ کې د مسلمان په مقابل کې چې چا د اسلام یا د مسلمان مقابله کړې ده نو موږ په دې آن وو، بالکل په دې آن وو، سل په سل کې موږ په دې آن په دې ځوانو په دې ګمانو چې انشاءالله دا به بالاخره ماتیږي او سرټیټی به له دې ملکه وځي لکه څنګه چې مخکې امپراتورۍ چې انګریزان څو کارته راغلي له افغانستانه سرټیټي او سرماتې وتلي دي او دندان ماتې وتلي دي او له دې سره پسې پسې بیا وروسته صفر طاقت و هغه راغی دې ملک ته، هغه خدای تعالی سرکوزی کړ او خدای ناکام کړ په دې ملک کې تر اوسه پورې سرټیټی ناسته او له هغې سره که دا یهودو نسوارا یا دا د امریکایي یا دا غربي طاقت راغلی نو موږ په دې آنو چې دا به خامخا که افغانانو چې د چا سره مقابله راغلې ده که ډېر سوپر طاقتونه دي هغوی ته یې ماته ورکړې ده د الله په نصرت باندې. مننه مولوي صاحب. پخوا به هم دا ویل کېدل دا به مورد له علماو نه چې مادیات به د معنویاتو په وړاندې ماتې خوري، خو رښتیا هم چې اوس له تاسې اورو هغه شی موږ او تاسې په خپلو سترګو ولیده. دلته موږ او تاسې سره په ولسوالۍ کې مجاهدین هم دي، د دې ولسوالۍ ډېری مشران دي. سپینګری مجاهد دی د کلونو نه د امریکانو د هغوی د ملګرو په خوا دی خواته بل سپینګري مجاهدین هم ناست دي، یقینا لوی قرباني دي. مولوي صاحب د ولسوالۍ کې تاسې محکمه شته، ملکي خدمات وړاندې کېږي خلکو ته؟ الحمدلله کار بیخي منظم ده، خو دا خو تاسې ته معلومات کېږي چې دغه یوه کډه له یو ځای نه بار سي د یو کور هغه په میاشت یا په کال کې هغه استقرار نشي پیدا کولی لکه مخکې چې په ځای درلوده. انشاءالله نوي نوي د امرګري مجاهدین راغلي دي، فتوحات راغله، د الله په نصرت د الله په کومک، دا د موږ کوم کمال نه ده، دا د الله نصرت و د الله کومک و د دې کفارو په مقابل کې چې الله دغه عجزه طبقه ده طلبه ده علما ده مجاهدین خدای کامیاب کړه د الله نصرت و. نو د دې په خاطر چې دې خواته ولسوال صاحب ناسته محمدي صاحب، اخواته قمندان د امنیه قاري صاحب کچکول حبیب الرحمن ده، دې خواته مخلص صاحب ده د ولسوالۍ معاون ده، دې خواته راشد صاحب د مولوي صاحب راشد هغه د دعوت الارشاد د ولایت معین ده، هغه معین ده. نو دا ملګري نور د عام مجاهدین ناست مشران او کسان تاسې وګوري الحمدلله چې د سپر په طاقت کې خدای تعالی دغه مجاهدین صد سکندر وګرځول او د ابرهه دپاره یې ابابیل وګرځول چې د سپر طاقت یې ماته ورکړه. مننه مولوي صاحب. یو ډېره پوښتنه چې د عامو خلکو سره هم پیدا کېږي، په ځینو ځایونو کې چورو چپاولو څو غلا وسوله او تاسو ولسوالۍ یا دلته پوستو کې خو بچ شی نه وي سوي؟ نه الحمدلله دلته تر اوسه پورې هېڅ شی نه دي سوي، مجاهدین په وخت را رسېدلي دي. هغو ځایو ته چې مجاهدین نه ورسېدلي یا طلبا نه ورسېدلي نو هغو ځایو کې به څه وایي څه کار چورو چپاو به هغه د ادارو خلکو کړی، څه به غله اخوا دې خوا د موقع نه به استفاده کړي، یو څه شی به غواړم لاندې پوښتنې وکړم. یو دا چې چا که کړی وي یا تاسو ته راپور رسېدلی وي له هغوی پسې تالاش شروع دی؟ له هغوی پسې تالاش شروع ده، دغلته یو څه تیری زیاتی چا کړی و بې ځایه حرکت یې کړی و حالا چې هغه د مجاهد په نوم باندې و هغه راوستل سوي دي، اوس بندیان دي او مجازات سوي دي. ډېره حساسه پوښتنه چې په ټولنیزو رسنیو کې هغه هم مطرح کوي. ټول د نړۍ په کچه باندې چې څومره هم حکومتونه دي هغوی د خپلو نظامانو دپاره یو مشخص یونیفرم لري، خو چې موږ او تاسو جنګیالي ګورو دوی اگر که دا حالت حساس و په راتلونکي کې تاسو کوم معلومات لرئ دوی د په کوم یونیفرم نظامي یونیفرم انتخابیږي درویشي؟ انشاءالله الرحمن دا به کېږي، انشاءالله الرحمن دا به کېږي
ډېره لنډه موده کې موږ دلته استقرار لرو چې لنډه موده کې راغلي یو نو ما تاسې ته وویلې چې یو کور د مینې نه بې ځایه سي هغه په ډېر وخت کې هغه خپل مشکلات او ضروريات نه سي رفع کولی خو الحمدلله چې په دغه لنډه موده کې چې مجاهدین داخل شوي دي او په لنډه په 11 ورځو موده کې د 11 ورځو په موده کې د غلامه اداره لاړه ختمه شوه د دوی واکمني ختمه شوه مجاهدین راغلي دي نو ډېر نظم برحال او په ځای د الحمدلله. ډېره مننه. یو پوښتنه مولوي صاحب سره کوو سره فخري پوښتنه. مولوي صاحب کوم عسکر چې تاسو ته تسلیم شوي دي یا تسلیمیږي وسلې راوړي دي نه دي راوړي او دغو خلکو ته معافه کړې ده څومره اطمینان ورکولی شي د هغه د ژوند او د مال؟ بسم الله الرحمن الرحیم. محترمه د ټول نه مخکې تاسو ته ښه راغلاست وایم. الله تعالی دې ستاسو سعی او کوشش او دغه فتح مبارکي ټول ولس ته وړاندې کوم. ستا د پوښتنې په جواب کې به دومره ووایم چې موږ د دعوت ارشاد د لارې چې کوم کارتونه هلته خلکو ته ورکوو یا تضمین ورقې ورکوو ورته هغه چاته موږ اوس فلحاله ورقې ورکوو چې د ولسوال د طرف نه هغوی تصدیق شوی چې دوی موږ ته اسلحه تسلیم کړې ده نو بیا هغوی ته موږ تضمین ورق ورکوو بیا هغه خپلو کورونو ته لیږو هغوی ته دا ډاډ د سر مال عزت ډاډ ورته ورکوو څنګه چې د امارت اسلامي د زعیم د طرف څخه ورته عفه شوې ده همدغسې ټول مجاهدین تر اوسه پورې الحمدلله په کوهساپي ولسوالۍ کې داسې تخطي نه ده شوې او مجاهدین تر اوسه پورې الحمدلله په ډېر ښه د ولس سره په ښه رویه چلیږي او ولس هم انشاءالله دا مجاهد ولس دی منتها څه بعضې مشکلات به د خلکو یا څه نو هغه هم انشاءالله چې خلک اصلاح شوي دي او ډېر ښه وضعیت روان دی نورمال وضعیت دی د نور ولایتونو په نسبت باندې د نور ځایونو په نسبت باندې ته نه چور شوی دی نه چا سره بد وضعیتي شوی تر اوسه پورې یو څوک په څپېړه هم نه دی وال شوی د چا دروازې ته هم څوک نه درېدلي الحمدلله زه د خپلو مجاهدینو نه هم راضي یم چې د ولس سره یې ښه رویه کړې ده او ولس هم د مجاهدینو نه راضي دی الله تاسو ته اجر درکړي. ډېره مننه کوم مولوي صاحب موږ خپله مرکه ختموو له تاسو ټولو مننه چې موږ ته مو وخت راکړ ډېره مننه له تاسو څخه هم الله تاسو ته اجر